السلام علیکم د ایچ بی پروډکشن کیسټي ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست او تر دې دمه به په صحت کې یاست. څنګه کولی شو چې په اسانه طریقه سره په یو بدل وایس کې یا په ښځینه یا نارینه یا بدل وایس کې ویډیوګانې د یوټیوب لپاره جوړې کړو. نو د ویډیوګانو لپاره د یو جذاب اواز ډیر مهم دی. که تاسو غواړئ چې ستاسو ویډیو ډیره وکتل شي، لکه تاسو چې وینئ د بعضو رسنیو بعضې خبریالان چې دي چې ښه اواز ولري، یا بعضې سندرغاړي وګورئ، یا بعضې خلک وګورئ چې د زنانو په غږ کې ویډیوګانې ډیرې خوښوي. نو دا ډیره اسانه طریقه ده. تاسو کولی شئ چې د خپل کین ماسټر په واسطه باندې خپل غږ مختلف اوازونو ته بدل کړئ. نو دا ډیره اسانه طریقه ده. نو راځو خپل کین ماسټر خلاصوو. څنګه به خپل کین ماسټر کې یو ویډیو بدل غږ ته اړوو. نو کله چې تاسو خپل کین ماسټر ته راشئ، نو دلته به مثلا مثال په ډول یو ویډیو رااخلم. مثلا زه دلته یو بیکګراوند رااخلم، مثال یو تش بیکګراوند به رااخلم. دا بیکګراوند مې راواخیستو، دا بیکګراوند لږ زیاتوم چې خپل وایس پسې سب کوو. نو دلته به دا وایس علامه چې وینئ په دې باندې به کلیک کوئ. خو دلته اوس زما وایس ریکارډ چې دا نه ریکارډ کېږي، ځکه چې زما وایس ریکارډ له مخکې نه چالان شوی دی، بل ریکارډ نه ثبتېږي. نو زه اوس ویډیو یو څه بندوم، زما غږ به یو بدل غږ ته بدل شوی وي. زه ریکارډ کوم، د ویډیو سټاپ کوم. نو که چېرته زما چینل در سره سبسکرایب کړی نه وي، نو ضرور زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا او د ته ورته نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې زموږ د چینل څخه ترلاسه کړئ. نو زه اوس ویډیو سټاپ کوم او نوی وایس سب کوم. تاسو به په خپله ووینئ څنګه یو خپل غږ غټ اواز ته، نري اواز ته، کوچني او هر ډول اواز ته څنګه کولی شو خپل غږ ثبت کړای شو. نو اوس تاسو راځئ ویې ګورئ. نو تاسو اوس دلته ګورئ ګرانو لیدونکو. نو دلته به تاسو چېرته کلیک وکړئ، دا ته به راشئ، په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته مختلف وایس چینجرې کې دي. مثلا دا پلی کوم. تاسو اوس کتلی شئ وګورئ زما غږ کوم ډول غږ ته لاړو، ډېر بدلون. تاسو اوس کتلی شئ وګورئ زما غږ کوم ډول غږ ته لاړو. نو تاسو اوس کتلی شئ وګورئ زما نو څنګه کولی شو چې دا خو تاسو په خپله خوښه یو غږ کم نری کړئ یا کم غټ کړئ. دا هم تاسو ته اوس ښایم چې څنګه کولی شو خپل غږ ته په خپله خوښې په اندازه باندې بدلون ورکړو. نو دلته راځو، دلته دا آپشن وګورئ. که چېرته مو وایس ټیټ سب شوی وي، دلته اواز پورته کولی شئ. که ډېر لوړ وي، بیا یې دلته ښکته کولی شئ. خو سل سپیډ چې ده نرمل غږ ده. دلته بیا چې ګورئ لیفټ او رایټ ده. دا لیفټ او رایټ د دې لپاره کار کوي، لکه بعضو فلمونو او ویډیوګانو کې تاسو کتلي وي چې بعضې حالاتو کې ستاسو یو طرف ته ګوشکۍ غږ نه باسي او یو طرف باسئ، چې دې ته موږ په اډورټیزمنټ پروګرام کې مونو او سټیرو ورته وایو. نو په دې کې هم د مونو او سټیرو کیدای شي، یا کله نه کله ډیګ وي، یو طرف اواز کوي او بل طرف یې نه کوي. نو که چېرته رایټ ته لاړئ، نو رایټ اواز به بدلون وکړي. او که چېرته لیفټ ته لاړ شئ، همداشان د ګوشکۍ یا ډیګ لیفټ له سپیکر بدلون کوي. صفر نرمل ساوند ده. نو دلته تاسو د لاندې اپشن بیا ګورئ. دې خوا که تاسو ځئ منفي حالاتو ستاسو غږ غټېږي، او که چېرته مثبتو پوینټونو ته ځئ ستاسو غږ نری کېږي، یعنې زنانه غږ ته ورته کېږي یا د ماشوم غږ ته ورته کېږي. تاسو اوس دلته درېیمه شماره کې وګورئ، زما غږ وګورئ چې څومره بدلون یې کړی دی. نو تاسو اوس کتلی شئ وګورئ زما غږ کوم ډول غږ ته لاړو، ډېر بدلون یې وکړ. نو دا ډول تاسو ولیدو چې څومره بدلون یې وکړ. نو اوس که زه راځم دلته، اوس دغه بیا غټ غږ ته تبدیلوم. دلته وګورئ منفي څلورو ته راځم، غږ به اوس ډېر بدلون کړی. اوس ویډیو پلی کوم. نو
تاسو اوس کتلی شئ وګورئ زما غږ کوم وګورئ نور یې هم غاټوم ډول غږ ته لاړو ډېر بدلون یې وکړ نو دا ډول ستاسو غږ مختلف بدلونونه کوي نو همدا شان تاسو کولی شئ چې یو وایس دا موزیک د یو ویډیو سره اچوئ هغه کم د تاسو غواړئ چې د اخره پورې دغه موزیک ورسره وغږیږي بیا به دا اپشن ووهئ دا اپشن مو چې کله ووهلو هغه بیا د اخره پورې ورسره کیږي نو دا او دته ورته نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ اوس مو په خدای سپارم د خدای په امان